یو چل د شیطان هغه ته وسوسه ویلې کیږي. د شیطان دی انسان ته وسوسه واچي. لغوي معنی باندې وسوسه خیر او شر دواړو کې مستعمليږي. لکه څنګه چې الهام مستعمليږي. ځکه د دې وسوسو باره کې حدیث کې راغلی مشکات صاحب مشکات د حدیث راوړی دی چې عثمان رضی الله عنه ته وسوسه راتللې. نو د الله نبی ته ویل چې ذاک صریح الایمان د ښکار د ایمان علامه ده. لیکن کله چې د شیطان په طرف وسوسه ذکر شي نو التب معنی القاء الشر فی القلب، د انسان د زړه کې شر راتلل او شر چلا. نو یو شیطان کوشش کوي چې د انسان په الله بدګماني پیدا کړي او د انسان د الله په باره کې غلط خیالات پیدا کړي. ابو هريره رضی الله عنه چې دا یو جلیل القدر صحابي دی. ابن قیم وایي د صحابه مفتین نه ابو هريره عبدالرحمن ابن صخر الدوسی هغه وایي جناب رسول الله علیه السلام ویلي چې یاتی الشیطان احدکما، یو انسان ته شیطان راشي نو فیقول شیطان وتوي چې هاذا خلقه الله، دا شیخ الله پیدا کړ، ته الله پیدا کړې، پلاریم دل پیدا کړ، نیکیم دل پیدا کړ، د ازمکه الله پیدا کړو، د غرونیم پیدا کړو، د درېبونیم پیدا کړو. نو وسته تداوی ما چې فمن خلق الله، چې د الله به چا پیدا کړی. نو به د انسان دی وخت کې ګډ وډ کی. نو بازي وای چې دا به څوکي، نو تاسو خلکم پکېرل چې هغه ویل چې الله شته دی، نه سره خلک ځان له کار ګوري. لکه دهریو کمنستان چې دا وای خدا د شیطان وسوسو کې راګيري. جناب رسول الله وای چې کله د شیطان دا وسوسه واچله نو دې ګس طرف ته درېزل توکانی تو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویوا او دا ویوا چې آمنت بالله، ما په الله ایمان راوړې دي. اول ينتهي د دې سوچ نه بالکل منشا او سوره اخلاص ویوا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نو تبه د شیطان د دې دام نه خلاص شي. کدی دام کې راګیر کړي زما وروره به دهری کمینست د انسان نه جوړیږي. الله دې باندې شیطان د دې دام نه بچ کی. دیتا کېد الوسوسه ویلې کیږي. او دا وسوسه یو بل شیطان دی ولحان وتوي، هغه دی او داس کې سړی ته وسوسه چي دام به وچ پاتې شوی، او دا دی یو ځل وینځه، او دا دی څلور ځل وینځه، او دا دی لس ځل وینځه. یو بل یو بدبخت دی چې هغه ته خنزب ویلې کیږي، هغه ته مونږ کې وای 3 رکعات دی وکړو، څلور دی وکړو، چې ګډ وډی کی. نو شریعت کې دی وخت کې داری چې تبد ګس طرف ته توکانی توکي او به تعوذ بالله من الشیطان الرجیم و. او دا د څه خلک چې شیطان دا وسوسه دا متکیدی نو سبب ته وي ته کافر شوی، نو بل ورځ ته وي چې تابه خزم کې دي شي طلاق شوی، نو بل ورځ ته استفشړو باندې، نو اخر دا چې تخبل خودکشي ته ورورسي. کله چې دا یو مسله چاته جوړېدل چې مسله د وسوسو ته وي، د دې معالج ډاکټر نه دی، د دې معالج حکیم نه دی، وطبيب ذاك العالم الرباني. چرته یو الله فرس عالم ګوري یو ورځي تاسو ته د قران او حديث طریقې خي. کنه کدی دام کې راګیر شي نو دنیا او آخرت د سړی خراب